پلوړ سلای توري وي قربان ستا سترګې د پلوړ سلای توري وي قربان په ما دې خیر د سترګې توري توري وي قربان او وطنه ما مې ټول عمر لمن سپینه ساتلې وطنه ما مې ټول عمر لمن سپینه ساتلې خو ستا د مینې تور دې پې ورپورې وي قربان او د جنگ بلا دې مړه شي د نفرت کلی دې وران شي د جنگ بلا دې مړه شي د نفرت کلی دې وران شي د مینې ګلدرې دې تل سمسوري وي قربان او د ډم د خولې سندرې وي خوږې لکه شکرې د ډم د خولې سندرې وي خوږې لکه شکرې د شیخ او د مولا خبرې سپورې وي جانانا په مقتل کې هم د ژوند سندرې وایو لا اوس هم ستا د لیچو او مړوند سندرې وایو او راځئ چې د خپل ننګ او غیرت نوی ثبوت ورکو راځئ چې د خپل ننګ او غیرت نوی ثبوت ورکو تر څو به د ملالې او میوند سندرې وایو او د دغې ښکلي مخ رښتیا د خدای د نوره جوړ دی د دغې ښکلي مخ رښتیا د خدای د نوره جوړ دی د دغې ښکلي مخ دیدار خو عبادت دی یاره د دغې ښکلي مخ رښتیا د خدای د نوره جوړ دی د دغې ښکلي مخ دیدار خو عبادت دی یاره او د ژوند د ټولو سختو پختو او دردونو علاج د ژوند د ټولو سختو پختو او دردونو علاج بس محبت دی محبت دی محبت دی یاره د ژوند د ټولو سختو پختو او دردونو علاج بس محبت دی محبت دی محبت دی یاره او چې د ټوپک په شپېلۍ راشي هغه امن نه دی چې د ټوپک په شپېلۍ راشي هغه امن نه دی د هوښیارانو د خولې دغه حکایت دی یاره او موږ په یو منډو کې اوړی جمع چېرته منو قیس صاحب موږ په یو منډو کې اوړی جمع چېرته منو خلک دی وایي چې د هر چا خپل قسمت دی یاره موږ په یو منډو کې اوړی جمع چېرته منو خلک دی وایي چې د هر چا خپل قسمت دی یاره او د خاپیرک په څېر چې الوزي تیارو کې د ژوند د خاپیرک په څېر چې الوزي تیارو کې د ژوند خود به منکر وي چې رڼا یو حقیقت دی یاره د خاپیرک په څېر چې الوزي تیارو کې د ژوند خود به منکر وي چې رڼا یو حقیقت دی یاره او بس خو چې تندر را پریوزي نو په منګه لګي بس خو چې تندر را پریوزي نو په منګه لګي زه خو حیران یم چې په دې کې څه حکمت دی یاره بس خو چې تندر را پریوزي نو په منګه لګي زه خو حیران یم چې په دې کې څه حکمت دی یاره او ذهن مې شل ژبه مې ګونګه او مازغه مې ګنګس ذهن مې شل ژبه مې ګونګه او مازغه مې ګنګس دا څومره ورځ د زما دغه کیفیت دی یاره ذهن مې شل ژبه مې ګونګه او مازغه مې ګنګس دا څومره ورځ د زما دغه کیفیت دی یاره او ما خو خپل زړه تا ته سپارلی دی اوس تا خوښه ده ما خو خپل زړه تا ته سپارلی دی اوس تا خوښه ده جانه چې څه پې کوي تا ته اجازت دی یاره